بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په حسن خان ډیجیټل کې یو واری بیا د یو ډیر اهم ملمه سره زه تاسو ته هرکلی وایم. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري زما سره دا وخت د کابل نه ملمه دی قاری سعید هوستی صاحب. څه د تعارف محتاج نه دی، د طالبانو یا د امارت اسلامي یو اهم مهم غړی پخوا چې کوم دی لکه سمود وړاندې چې کوم دی د وزارت اطلاعات او کلتور د هغې ویان هم پاتې شوی، ترجمان هم پاتې شوی دی. دا وخت یو ښه د افغانستان په چارو باندې او ورسره د پاکستان په چارو باندې هم یو ښه څېړنکار دی، تجزیه کار دی. قاري صاحب ډیره مننه، پروګرام کې درته هرکلی وایم. جي حسن خان صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. قاری صاحب لمبه پوښتنه که زه تاسو نه دا وکړم، سبا له پاکستان او د افغانستان ترمنځ په استانبول ترکیه کې بیا د خبرو اترو هغه سلسله چې دغه به سبا بیا شروع کیږي، څه توقعات مې دي ستاسو؟ حسن خان صاحب، زموږ د سبا ورځې د مذاکراتو نه خو زموږ ارزو امید دا ده چې دغه مذاکرات یوې پایلې ته ورسیږي. لکه څنګه چې موږ د امریکایانو سره مذاکرات وکړل، هغه کامیاب شول. په لومړیو کې لکه فکر دا و چې دغه مذاکرات به کوم ریزلټ ونه لري، کوم خاص نتیجه به ورنه کی، خو الحمدلله هغه مذاکرات کامیاب شول. نو زموږ امید دا دی چې پاکستان چې زموږ یو ګاونډي ملک دی او زموږ سره ډیر زیات مشترکات لري، ډیر زیات شیرز لري، موږ دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه یو، مسلمانان یو، بیا نور ډیر کلچرز او نور ډیر زیات مشترکات لرو موږ خپل منځ کې. نو زموږ امید دا دی چې دغه مذاکرات هم کامیاب شي او یو ملموسه نتیجه ورکړي. قاری صاحب سبا له چې کوم اوسه پورې خبرونه راغلي دي نو هغه دا دی چې یاره د افغانستان د چې کوم وفد دی د هغې مشري به د جي ډي آی مشر ښاغلی وسیق صاحب کوي او د پاکستان له اړخه چې کوم دی د زمونږ د قومي سلامتیا امورو د هغې چې کوم مشر دی یا د آی اس آی هم مشري کوي، هغه د انټلیجنس ایجنسي چې ده جنرال عاصم هغوی به ځي. او په دغه سبا به کیدای شي د پاکستان خارجه امور وزیر چې کوم دی ساګدار صاحب چې ډیپټي نایب وزیر اعظم هم دی، دوی به هم ترکیه کې سبا له دا 2-3 ورځې به دوی ملتې کي. نو تاسو ګڼئ چې د 13 دوره چې د مذاکراتو کومه وه هغه د دې وجې نه مخکې لا نړله چې یاره هغه کچه ټیټه وه د پاکستان له اړخه یا د افغانستان د اړخه. اوس پکار دی چې یاره مشرتابه لیول باندې دوی خبرې اترې وکړي. زما خپل فکر دا دی چې د مذاکراتو د ناکامۍ خو مخته نه ویل نه دي پکار. زموږ امید دا دی چې مذاکرات کامیاب شي. خو ما مخکې هم ډیرو انټرویوګانو کې دا خبره کړې ده چې د مشکل اصلا د پاکستان ملکی حکومت چې دی، کوم سیول حکومت چې دی، هغې سره کوم مشکل د افغانانو نشته، د افغانستان نشته. ستونزه اصلا هغه د فوجي رژیم سره ده، هغوی سره مشکل ده. نو ښه خبره دا ده چې د فوجي رژیم یو اعلی هغه چې ده سرکار، هغه مذاکراتو ته میز ته راشي، مذاکراتو ټیبل ته راشي، نو دا به ښه خبره وي. او امید دا دی چې مذاکرات یو نتیجه ورکړي. دا ښه خبره ده. خو قاری سعید صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره د افغان طالبانو د پاکستان د ولس سره د قام سره یا د دغه سره دغه نشته ستونزه، نو دغه شانتې خو پاکستان هم وایي چې یاره زمونږ د افغانستان سره د افغانانو سره څه مسله نشته دی، مسله د طالبانو سره ده. څوک چې هغه خلک ساتي، څوک چې پاکستان ګڼي چې یاره هغه دلته کې حملې کوي، بې ګناه خلک وژني، ځان وژونکې حملې کوي. حسن خان صاحب، دوی کوېسچنایز کول پکار دي چې تاسو چې افغانانو سره مشکل نشته، ولې د افغانان تاسو په جبر راوویستله؟ افغانانو سره که تاسو ستونزه نه لرئ، یو افغان ته د خپل کور نه راوباسي، بیا هغې خوا نه بارډر خیالي او فرضي کرښه هغه پې بندوي، دروازې بندوي. نو تا چې د افغانانو سره مشکل نشته، ولې د افغانانو سره دښمني کوي؟ تا خو مشکل د افغانانو سره راخیستی ده. که تا د نظام سره ستونزه ده، د نظام سره مشکل ده، خو د نظام سره خپل مشکل حل کا او یا ورسره بله لار غوره کا. نو که تا د افغانانو سره، د افغان ملت سره مشکل دښمني نشته، ولې د افغانانو لارې بندوي؟ ولې د اکونومیک یا نور کوم ریلیشنز چې دي هغې نه ولې هغې ته سیاسي رنګ ورکوئ؟ ولې د هغې نه سیاسي ګټه اخیستل کیږي؟
دروازې بندول، افغانان د کور نه راایستل، د کورونو د زرګونه کډوال دوی راوایستل او بیا د تورخم دروازه هم بند کړه. دا خو ګوره دا به حتی په اسرائیلو کې هم داسې ظلم نه وي شوی. تاسو ورشئ، تاسو زما په فکر تاسو بتللی هم یې تورخم ته بتللی، تاسو به هلته هغه د افغان کډوالو حالت تاسو لیدلی وي. نو موږ وایو چې که تاسو د افغانانو سره ستونزه نشته، د افغان قوم ملت سره ستاسو ستونزه نشته، ولې د خلکو سره دا ظلم کوئ؟ وقاری صاحب یو خبره ده، یو د لکه تاسو د خبرو کو د مهاجرین تاسو بخپله زما یقین دی پاکستان کې هم پاتې شوی، خو پاکستان د 13 کالو نه مسلسل دا خبره کوي چې یو تاریخ ورکی بل تاریخ ورکی، یو تاریخ ورکی بل تاریخ ورکی. نو لکه تاسو غنئ دا نه غنئ چې لکه بار بار 2 میاشتې 3 میاشتې 6 میاشتې، نو پکار نو چې په دې دوران کې هغه مهاجرین چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې امن دي او تاسو بالکل ما سره به اتفاق کوي چې اقتصاد هم خدي، نور حالات هم خدي پاکستان کې د افغانستان په نسبت هغه حالات هغه سینه دي تاسو په نظر چې څنګه افغانستان کې دي، نو پکار نه و چې دوی دغه کم وخت چې ول ورکو په دې کې خپ عزت کې تلې وي. زدا نه وایم دا تاسو خبره بالکل ټیک ده. دا حسن خان صاحب بالکل دا خبره سمه ده. حسن خان صاحب یو ګوري د شریعت او د اسلام یو اصول چوکاټ دی او یو نړیوال قوانین دي چې هغه نړیوال رولز چې کوم دي د ریفیوجیز په باره کې د مهاجرینو په باره کې چې کوم قوانین دي، موږ وایو چې دا خلک راوباسئ. تاسو بار بار چې وخت ورکړی د خلک راوتلی دي او بیا که راوباسئ راوی باسئ، ولې په بېعزتۍ خو یې مه راوباسئ که نه، په توهین خو یې مه راوباسئ، د هغوی انسلټ خو مه کوئ که نه، د هغوی سپکاوی خو مه کوئ که نه، د هغوی مالونه خو مه چور کوئ که نه، د هغوی دوکانونه خو مه چور کوئ که نه، د هغوی جایدادونه خو مه لیلام کوئ که نه. دا خو اسرائیلو د فلسطین سره وکړل دغه کار، دا خو نه ده پکار که نه. صحیح ده ستا غوښتنه صحیح ده، ته غواړې چې افغان مهاجرین افغان ریفیوجیز هغه بیرته ریټرن شي خپل کنټري ته، خپل ده نم در سره، خو هغې دپاره خپل یو فریم ورک پکار دی. دلته ته د افغان ګورنمنټ چې دی هغې سره ته خبره وکړه، هغې سره ته یو موافقې ته ورسېږه، هغې سره ته یو فریم ورک جوړ کړه. افغانستان حکومت خو تا ته نه دی ویلی چې زه ریفیوجیز نه غواړم، ما ته ریفیوجیز ما رالیږه، نه، هغوی غوښتنه دا ده چې دا خلک د یو سکیجول له مخې راولېږه او د هغوی انسلټ مه کوه، د هغوی مالونه مه چور کوه، د هغوی مالونه مه لیلام کوه. او دا هغه څه دي چې تاسو په خپلو سترګو باندې لیدلی دي، تاسو د هغې خپله ویټنسز یې د دې حالت تاسو ټول تاسو په خپلو سترګو لیدلی وي چې د دوی مالونه چور شول، د دوی بې عزتي وشوه، انسلټ وشو. تاسو خپله فکر وکړئ چې ته یو څوک د کور نه راوباسې، هغه شړې او بیا هغې خوا نه پې دروازه بندوي، دا کوم قانون دی؟ دا کوم دین ده؟ کوم رولز دی؟ دا به کوم قانون ومني؟ دا خو لکه موږ خو موضوع ته بیا هم راځو، خو یو خبره کومه، لکه تاسو وکتل ایران په کومه طریقې سره، تاجکستان، امریکې، جرمني، بدقسمتي ده چې هر ځای کې افغان نن چې کوم دی هغه سره دا سلوک کېږي او په دې کې زه ستا سره متفق یم. پکار نه ده افغانانو سره یو انساني سلوک پکار دی، که هغه پاکستان کې، که هغه ایران کې، که تاجکستان کې، که امریکې کې، که بل ملک کې، د نور ملکونو نه هم جازونه ډکوي او غریبانان دغه شانتې رالیږي. خو راځو د خبرې له تاسو یو خبره وکړله حسن خان صاحب په دې منځ کې زه یوه خبره کوم، ستاسو خبره نیسم. ګورئ ایران یا تاجکستان یا نورو هیوادونو چې افغانان راایستلي دي، هغه د هغوی انسلټ یې نه ده کړی، د هغوی مالونه یې نه دي چور کړي. صحیح د ایران افغانان راوایستل، ولې تاسو وګورئ پاکستان کې چې دی د افغانانو سره کوم برخورد وشو، کوم بیهیویر وشو، هغه په کار و، هغه خو نه ایران کړی ده نه تاجکستان کړی دی. صحیح ده، موږ وایو چې تاسو طیارې ایرپلینز ډخ کوي، افغانانو نه ډخ کوي، دلته تش کوي. صحیح ده، خلاصه خبره، دروازې خلاصې کړئ راویلېږئ. خو داسې خو نه که نه چې ته هغې ته انسلټ کوې، د هغې بې عزتي کوې، د هغې سپکاوی کوې. دا خو نه ده پکار، دا خو نه ایران کړي دي، نه تاجکستان کړي دي، نه امریکا کړي دي، هېچا هم نه دي کړي. ها او قاری صاحب دا به منې چې لکه 40-50 کاله پاکستان کې مهاجرین پاتې شو ماشاءالله، نو لکه 13 ورځ زموږ ملګری دی سمیع یوسفزی هغه دا خبره کوله چې دا که په پنجاب کې و، که په سند کې و، که بلوچستان کې و، که کشمیر کې و، ډېر په عزت سره چا دا نه وي چې دا مهاجر دي، بلکې مقامي خلک و. خو ستاسو خبره ټیک ده، په دې اخره کې چې کوم دی داسې قسمه سلوک چې بارډر بند کړي او د دې ځای نه بارډر ته بوځي، دا نو پکار. قاری صاحب تاسو یو خبره وکړله چې اسلام، شریعت او د نړیوال امورو په چوکاټ کې
پاکستان یو ډیماند کوي، یو مطالبه کوي د افغان طالبانو نه، هغه هم په دغه چوکاټ کې کوي چې یاره داسې خلک دی چې تاسو دغه تکي ساتي د تحریک طالبان پاکستان، او هغه دلته کې رواني کوي یا دلته کې حمله کوي یا دماکې کوي، هر څه کې خو لکه دهشتګرد کارونه کوي. تاسو دا چې کوم دی یا منی کې او یا منګل را کې او یا دغه تکي دی خو لکه دا بارډر نه مر اپری دی، نو اسې دا خو هم د طالبانو سیمواري جوړیږي کنه جی. بالکل زه وایم چې کچیرته تاسو دلته په افغانستان مونږ د اسلامي امارت د رهبر علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله او دغه د اسلامي امارت پالیسی هم دا ده چې د افغانستان د خاورې نه بچاته ضرر نه پیښیږي، د افغانستان د خاورې نه بچاته زیان نه رسیږي. ولې یو خبره مهمه خبره دا ده چې ګوره دا د ټي ټي پی موضوع چې دا یو ځان ته ایشو دا ځان ته سبجیکټ دی، د باندې زیات بحث کول پکار دي. زه دې ته وروسته راځم، خو یوه خبره زه دا کوم چې فور ایگزامپل کچیرته موږ دا ومنو چې ټي ټي پی دلته په افغانستان کې دي، افغانستان لینډز هغه د پاکستان اگینسټ یوز کیږي، نو زه وایم چې د پاکستان لینډ ولې افغانستان اگینسټ یوز کیږي؟ زموږ غوښتنه دا ده 21 ایئرز یو کال تاسو د افغانستان هغه چې د لینډ چې د هغه د دغه خلاف استعمال کړ، د افغانستان خلاف، خو اوس هم پریزنټلی هم تاسو د افغانستان هغه چې دا لینډ د پاکستان لینډ چې هغه د افغانستان خلاف استعمالیږي. دا په مذاکراتو کې باقاعده د دې غوښتنه شوې ده د پاکستان نه چې تاسو داعش تاسو د خاورې نه په افغانستان کې بریدونه کوي، داعش کمپونه هلته دي، داعش مشران هلته دي، د داعش مشران هلته ووژل شول. همداسې امریکایي ډرونز هغه د پاکستان د خاورې نه راځي، افغانستان کې بریدونه کوي، افغانستان کې ګزمې کوي، او دوی په خپله خوله باندې دا اډمیټ کړی ده، په خپله خوله باندې دوی وایي د شهاب اسلم او د هغې ټیم په خپله دا ویلي دي چې موږ د امریکایانو سره قرارداد لرو، د امریکایانو سره موږ اګریمنټ لرو، په دې د خپل فضا د یوز اګریمنټ لرو موږ د امریکایانو سره. نو ته ولې د خپله خاوره زما په خلاف استعمالوي؟ که زه ومنم چې ټي ټي پی دلته شته، زموږ خاوره ستا په خلاف استعمالیږي، ستا خاوره هم باید زما په خلاف استعمال نشي. که ته ما نه دا غوښتنه کوې چې تا خاورې نه ما ته خلک راوړي، زه هم ستا نه دا غوښتنه لرم چې امریکایي ډرون به ستا د خاورې نه باید ما ته راونه وړي، داعش باید ستا د خاورې نه رانشي. دا بله ورځ جی ډي آی یو کس نیولی د هغه د ایسای چې کوم د افغانستان افیرز کوم مسؤلین دوی هغې ټولو نامونه اخیستي دي چې هغې دی سپورټ کړی ده، هغې دی رالیږلی د افغانستان ته، دلته ځان ته دوی جال لري، شبکه لري، هغې دپاره دی هغه په افغانستان کې یو ناامني جوړوي. نو خو دا هم مه کوئ که نه. را به شو د ټي ټي پی موضوع ته. ګورئ حسن خان صاحب، زموږ دا خبرې چې دي دا ولس اوري، د پاکستان ولس یې اوري، افغانستان ولس یې اوري. موږ دا وایو چې ګورئ موږ تاسې ورونه یو سره، هغه خلک چې دلته دغه جنګ په کرایه اخیستی د راځئ هغوی ته نه ووایو، راشئ تاسو خلک راولېږئ، قبایلي مشران راولېږئ، علما راولېږئ، ستاسو د ملکي خلک سیول ګورنمنټ چې دا ستاسو کم پارټیز چې دي، پولیټیکل پارټیز دي، هغې مشران راولېږئ دلته، راځئ چې موږ تاسې خبرې وکړو، دا خپل مشکل حل کړو، دا خپل جنجال حل کو. ګورئ په امارت اسلامي د راتګ نه وروستو اسلامي امارت د یو ثالث په توګه د پاکستان او د ټي ټي پی په منځ کې د مذاکراتو په ټیبل باندې دوی کېنول، هغوی په منځ کې فیسیلیټیز دوی ټول برابر کړل او هر څه یعنی تقریبا اګریمنټس شوی و، ساین کېدو. خو پاکستان ملټري فورسز چې دی پاکستاني فوجي رژیم کې چې کوم هغه خاص طبقه ده هغه راپورته شول، هغې وایي چې موږ دې سره مذاکرات نه کوو. ولې مذاکرات نه کوي؟ دا ستا خپل خلک دي، ولې ورسره مذاکرات نه کوي؟ دغه 4 کاله چې دا خلک ووژل شول، د دې ریسپانسیبیلیټي د چا په غاړه ده؟ د دې ریسپانسیبیلیټي د هغه چا په غاړه نه ده چې هغې دا مذاکرات ریجیکټ کړل، هغې ډایلاګ ریجیکټ کړو، هغې په غاړه نه ده. موږ وایو چې ګوره اسلامي امارت تاسو د یو فیسیلیټیټر په حیث باندې د مذاکراتو د فیسیلیټیټر په حیث باندې کولی شول چې دغه مسله حل کړي، ولې تاسو حل نه کړی شول؟ کاري صاحب یو خبره کوم، او ټیک شو پاکستان مذاکراتو نه کړه، نو د دې مطلب دا دی چې بیا تاسو له د خپل کور د استعمالولو اجازت ورکړئ او وسم تاسو وایئ چې راشئ خبرې ورسره وکړئ. زه دا نه وایم حسن خان صاحب، زه دا نه وایم چې تاسو، زما مطلب دا دی چې مین ایشو چې دا هغه ټي ټي پی نه ده،
که ټي ټي پی مین ایشو وای یا پرابلم وای مین پرابلم ټي ټي پی وای نو د ټي ټي پی مشکل حل کېدلی شو 3 کاله مخکې حل کېدلی شو. مولانا فضل الرحمن نه تاسو پوښتنه وکړئ نور څومره دلته د پولیټیکل پارټیز چې دي علما دي یا مشران چې راغلي دي هغوی نه تاسو تپوس وکړئ هغوی نه پوښتنه وکړئ چې دغه مشکل حل کېدلی شو که نه هغه حل کېدلی شو. حتی صادق خان دلته راغلی و افغانستان کې مذاکراتو ته راغلی و د سره په ډیرو مواردو باندې توافق وشو موافقه وشوه ولې دی دلته والته دی په کابل کې والته په پکتیکا کې پاکستان فوجي رژیم چې دی هغې هلته حملې وکړې نو هغه قصدن دغه ډایلاګ دغه مذاکرات سبوتاژ کول غوښتل چې دا سبوتاژ کی زه داسې وایم چې ګورئ دا د دې معنا نه ده چې موږ د ټي ټي پی ته ځای ورکو نه ټي ټي پی ته موږ ځای نه ورکو او نه مو ورکړی ده دا پرون مفتي مزاحم چې دوی شهید کړو دا چیرته شهید کړو دا دومره خلک چې دوی شهیدانوي دا چیرته ولي دا سوال دا دی چې ګورئ تا ته چې په کوهاټ کې په هنګو کې په پښتونخوا نور سیمه کې په پنجاب کې په نورو ساحو کې چې کله ټي ټي پی والا راځي الته برید کوي اټیک کوي نو په دې دومره چیک پوینټس باندې په دې دومره تلاشیو باندې په دې دومره ځایونو باندې دوی څنګه تیریږي چې ته په دې دومره ساحه کې نشي کنټرولولی نو زه په بارډر کې څنګه کنټرول کوم. یو پوښتنه کوم تاسو څنګه وایئ چې یاره قاري امجد صاحب شهید شو تاسو وایئ قاري الیاس صاحب شهید شو تاسو دا ګڼئ چې د پاکستان خلاف د پاکستان د فوج خلاف د پاکستان د ولس خلاف چې کوم مسلح د کاروایانې کیږي دا جهاد دی. ګورئ حسن خان صاحب زما ستا دلته دا پولیټیکل بحث دی دا ټکی شهید استعمال کوو تاسو شهدا د شهدا درجه ول ورکوي کنه نو ځکه زه مستاسو په نظر دا زه ګورئ زما پرسنل زما ایډیا دا ده چې هغه شهید دی ولې هغه خپل حق غواړي پاتې شو دا چې الته دا کار جهاد دی نه دی جهاد دا د مفتیانو کار دی دا د علماو کار دی علما او مفتیان په دې اړه فتوا ورکي هغه زما کار نه دی زما ستا دلته بحث چې دا پولیټیکل بحث دی دا یو سیاسي بحث دی په سیاسي بحث کې څوک چانه فتوا نه غواړي په سیاسي بحث کې یو څوک چاته فتوا نه ورکوي زه نه تاته فتوا درکوم نه ته مانه فتوا غواړم. افغانستان کې ورته مجاهدین وایي که نه بهرني مجاهدین پاکستانی مجاهدین ایرانی مجاهدین خو د پاکستان تحریک طالبان چې کوم دی تحریک طالبان پاکستان دې ته خو تاسو مجاهدین وایي که نه از ملت از قوم از امارت. ګورئ حسن خان صاحب زه وایم چې راځئ چې د ستونزې سولوشن ته لاړ شو دا ستونزه څنګه سولف کیږي دا مشکل څنګه سولف کیږي که موږ تاسې کوشش کوو چې د ستونزې د سولوشن نه خپل نظر بلې خواته واړوو دا به زموږ تاسې ناکامي وي. موږ وایو چې ګورئ د پاکستان د ملت سره د قوم سره د خلکو سره زموږ مشکل نشته زموږ ورسره جنجال نشته موږ دا وایو چې ایران ته ولې د افغانستان د دوی په اصطلاح ټیرریسټ اټیک نه کیږي ولې تاجکستان ته نه کیږي ولې ترکمنستان ته نه کیږي ولې چین ته نه کیږي ولې رشیا ته نه کیږي ولې پاکستان دا ادعا کوي چې دلته افغانستان زموږ بدامني راغلی ده زموږ امن خراب دی امن ستا په خپل کور کې ستا د خپلو پالیسیو نه خراب دی دې خبرې لرازو تاسو دا خبر وکړه تاسو ته پته ده چې په ماسکو فارمیټ کې او په نیویارک کې چې کوم د پاکستان د چین او د روس او د ایران د دې کوادریلیټرل ګروپ چې وته وي د دوی بیانیه چې تاسو وګورئ نو هغه وایي چې افغانستان خبرې نه ایران ته جیش العدل او جند الله ای ټی آی ایم چې کوم دی الته کې آی ایم یو چې کوم دی ازبکستان ته ټی آی پی چې کوم دی ترکمنستان ته نو دا خو دوی واره دا خبره کوي چې د افغانستان کې یو ټي ټي پی ډیر غټ ګروپ دی. حسن خان صاحب تاسو که چیرته د ایرانی ګورنمنت سپوکس پرسن وای خو صحیح ده کني هغه خو اوسه پورې داسې څه نه دی ویلي یو اعلامیو کې خبره ده اعلامیو کې خو ګوره کاری صاحب زه د کوادریلیټرل ګروپ چې کوم دی چې دا سلور ملکونه دي کوادریلیټرل تاسو په انګریزي هم پوهیږئ اردو هم پوهیږئ چې لکه دا سلور هیوادونه چې دي د دوی چې کوم د وزرای خارجه او د افغانستان خصوصي نمائندګانو میټینګ په ماسکو کې وشو او په نیویارک کې د وزرای خارجه وشو هغوی دا اعلامیه جاری کړله چې دا جیش العدل ای ټی آی ایم آی ایم یو ټی آی پی ټي ټي پی بی ال ای هغوی دا وایي زه دا نه وایم زه د ایران د کوادریلیټرل د طرفه ګوره د ایران سره د ایران د حکومت سره موږ ډیر ښه تعلقات لرو تاسو ته بهتره معلومه ده
ایران دلته سفارت لري، زمونږ دلته سفارت او کنسلګرۍ دي، زمونږ ورسره پورې د هغوی سره هیڅ پرابلم نه ده راغلی، او نه هغوی مونږ نه لکه آفیشلی هغې مونږ نه دا غوښتنه هم نه ده کړې چې دې تاسو خوا نه یا ټیرریسټ اټیک کیږي یا ټیرریسټ اټیک دې ځای نه منیج کیږي، بلکې برعکس هغوی ادعا کوي چې په دوی باندې چې څو اټیک شوي دي هغه د پاکستان نه تنظیم شوي دي، هغې ځای نه منیج شوي دي. هغه په مونږ باندې دعوه نه لري، هغه په پاکستان باندې دعوه لري چې پاکستان نه جیش العدل راځي، پاکستان نه داعش راځي. دا څه وخت مخکې داعش برید کړی و، څه وخت مخکې چې داعش ایران په پاکستان باندې بریدونه وکړل، ولې وکړل؟ ولې ایران په افغانستان باندې بریدونه نه کوي؟ ولې ایران په افغانستان کې ټارګټ نه ولي؟ وجه دا ده چې افغانستان نه دوی ته خطر نشته. یو اعلامیه د اعلامیو پسې به نه ګرځو، هغه ځان ته بحث ده، خو زمونږ ریلیشن شپ چې هغه د پاکستان د ایران سره ښه دی، تاجکستان سره ګوره تاجکستان چې هغه د اسلامي امارت د راتګ سره تاجکستان چې د هغې سره موږ ډېر بیسټ ریلیشن لرو که نه، بیسټ ریلیشن نه بډ ریلیشن و زموږ د دوی منځ کې، زموږ تعلقات ډېر خراب وو، خو هغې سره سره هم هغوی په موږ باندې دا دعوه نه ده کړې چې تاسو خوا نه د ټیرریسټ اټیک کېږي یا دې خوا نه ټیرریسټان راځي، بلکې زموږ دعوه چې په سیمه کې په دې ریلیجن کې څومره داعش چې دا داعش هغه چې کېږي هغه د تاجکستان او د پاکستان په دې کې لاس ده. دغه باندې ګوره دغه ډیټیل کې نو زه به اوس د ایران سایډ خبره کوم یا د هغې ته نو خپله خبره کوم، زما او ستا مسله د ټولو نه اهم ده، ځکه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کې خو د کال 2014 پورې تاسو ته پته ده همدا موږ وایو که نه چې موږ تاسې راځئ خپلې ستونزې هوارې کړو. بارډر هم نو ایران په شانتې بارډر، ترکمنستان په شانتې، اوس هم زه نه غواړم چې هغه شانتې بارډرې دي، موږ یو ورورولي ده، یو خلک یو بل باندې انحصار زموږ ډېر دی. تیر ورځ ذبیح الله مجاهد صاحب دغه بیانو په تلو نیوز باندې راغلو، هغه یو خبره کوله چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم حل طلب مسله ده هغه ټي ټي پی مسله ده، لکه تاسو هم دا منئ چې دې وخت کې مسله او ځکه حل طلب ده چې لکه تاسو اوس هم وې چې مونږ مخکې منځګړیتوب کړی اوس ته بیا هم کو، د دې مطلب دا دی چې ټي ټي پی والا افغانستان کې دي، نو لکه که دا حل طلب ده او د دغه 4-5 دام زمونږ رونه دي، مونږ دا نه وایو ټي ټي پی چې ته د بل ځای نه راغلي، هم د پاکستان دي یا د افغان ملګري ورسره دي، خو زیاتره د پاکستان دغه دي پکې، نو پکار نه ده چې یاره په ځای د دې چې د پاکستان 2.5 کروړه اولس چې کم دی هغه په تبه کې ونیولی شي، د افغانستان د دواړو ملکونو هیوادونو تعلقات خراب شي، نه ده پکار افغان طالبانو لا چې یاره د ملا هیبت الله صاحب دوی بیعت کړی دی چې یاره زما چا بیعت کړی دی، نو پکار نه دی چې هغوی په یو داسې هیواد باندې حملې وکړي چېرته چې مونږ ژوند کړی دی، چېرته چې مونږ علم کړی، چېرته چې زمونږ خاندانونه بلکې افغان قوم پاتې شوی دی، نو پکار نه ده چې په دې کې یو داسې کردار ادا کړي په ځای د دې چې زه نه منم. حسن خان صاحب مجاهد صاحب چې دا هغه خو آفیشلی سپوکس پرسن ده، د اسلامي امارت سپوکس مین ده، هغې ځان ته هغه د اسلامي امارت د رسمي پالیسي چې ده هغه کوي. زه چې یم از ان انډیویجوال افغان، زه د یو زما خپل ایډیا، زه ریپرزینټیټیو د اسلامي امارت د ویان په صفت نه یم دلته، او هغه ځان ته بحث زما خپل انډیویجوال زما خپل هغه دا ده چې لکه زما معلومات هم دا دي په تیرو مذاکراتو کې یا په نیکسټ ټایم کې به چې کوم مذاکرات کېږي، زما معلومات دا دي چې اصلا سره ایجنډا سره بحث یو د ټي ټي پی موضوع نه ده، صحیح ده، د پاکستانی لوري نه به همدا موضوع سره بحث وي، ولې زموږ له لوري سره بحث د امریکایي ډرون راتګ دی دلته، زموږ دپاره سره بحث هغه د افغانستان د حریم نقض دی چې پاکستان په دې تیرو 4 کلونو کې څو ځله د افغانستان حریم نقض کړی ده. زموږ دپاره مهمه موضوع د بحث دپاره هغه د داعش شتون د پاکستان کې چې داعش کمپونه باید هلته وتړل شي، بند شي، د داعش سپورټ هلته باید بند شي، او زموږ دپاره مهمه موضوع چې هغه زموږ د پاکستان نه د موږ غوښتنه دا ده چې زموږ په افیرز کې به تاسو انټرفیر نه کوئ، موږ یو خودمختار آزاد ملک یو، تاسو به زموږ په چارو کې مداخله نه کوئ، موږ چې هندوستان ته سفر کوو ته به راځئ په کابل باندې به اټیک کوئ، دا تاته کوم جواز درکوي؟ ګورئ پاکستان فوجي رژیم چې دا هغه ډیر زیات کوشش کوي، پروپاګاندا کوي په خپل اننه د کنټري کې، دا کوشش دوی کوي چې د اگینست افغان یو ذهنیت پیدا کړي، یو د افغانانو په ضد یو مایند پیدا کړي. دوی ډیر وخت نه پلان وکړ چې په افغانستان باندې اټیکونه کړي هم دي، کله چې متقی صاحب هند ته ځي دوی راځي اټیک کوي،
کابل ته راځي، کابل ته د دوی خو د جټ دې نه الوتکې مخکې راځي خو او تاسو هغه برید کوي. تاسو وسوي چې صادق خان بیا سره حسن اټیکونه خان خو صاحب مخکې هم شوي ګوره، دي. حسن خان صاحب چې کله بیا اسلامي امارت جوابي کارروایي کوي، چې د افغانستان حریم نقض شوی دی، ستا جټ الوتکې کابل ته راغلي دي، ولې راغلي وي؟ ځکه موږ هند ته سفر کړی وو، زما هند ته سفر به تا ته دومره زور درکوي چې ته به راځې اټیک به کوې. بیا چې کله زه تا ته کاری صاحب ریسپونس درکم، زه تا راځه خبرې ته رد کوو. العمل کاری وکم، صاحب ته بیا وایې چې دا د کاری هندوستان صاحب د وجې نه دوی کاری په موږ صاحب باندې برید وکړو. کاری صاحب جذباتي کو به نشي. اصل مسله تاسو تم پته ده چې صدا او ما تم پته ده. زه غواړم چې افغانستان کې امني او تاسو به ډیفینټلی غواړئ چې پاکستان کې د امني، ځکه دام ستا کور دی، دلته د وخت تیر کړی دی، زمونږ افغانستان ته شل وارې چې کم دی نه زیات سفرونه کړي دي. خو سوال دا دی چې راځو د خبرې ته. ما په خیال کې زم ډایورژن لګوم او تاسو هم ډایورژن لګوي، د اصلي مسلې له نه راځو. مولا خیر الله خیرخوا صاحب پرون یو ځای کې تقریر کوي او هغه وی چې دا زمونږ ملمانه دي، دا زمونږ د ملت ملمانه دي، که په دې سو خپکیږي خوشحاليږي، دا زمونږ ملمانه، زمونږ د ملت دغه کو. وس چې تب ملمه ساتي او ملمه دی له ساتي چې هغه په بل هیواد په کور کې دا کارونه کوي، نو بل بتا تسوي هغه به د مټایانې درلېږي، هغه به د لکه قاری صاحب ته ډېر پوهه سړی، ما ته پته ده او تاسو ډېر اورم. په داسې حالاتو کې چې ته ملمانه ساتي، په داسې حالاتو کې چې ستا د کور نه هغه راځي او دنیا وایي، یونایټډ نیشن وایي، ټول ملکونه وایي، پاکستاني وایي، نو زه وایم چې په دې باندې مونږ لاسې څه خبره نه ده پکار چې راځه چې دواړه کینو. ما وته ملمه د کور کې کینوه، ډېره ښه خبره ده، که واپس راځي الله دې واپس راولي. ګوره ما مخکې درته وویل چې د خیرخوا صاحب نظر هغه د خپل کار دی، زه د هغه ریپرزنټیټیو نه یم. وزیر دی د اطلاعات او کلتور وزیر دی، ډېر اهم کس دی. حسن خان صاحب تاسو انفارمیشن چې دی هغه بالکل زاړه دی، بالکل اولډ دی او سولیدلی دی. خیرخوا صاحب چې دی هغه اوس د اطلاعات او کلتور وزیر نه دی، هغه تقریبا دا 1 منت کېږي چې هغه لغمان ته دی والی په صفت لري دی، هغه والی دی هلته. نه یو میاشت هم نه بلکې 2 میاشتې کېږي چې هغه تللی دی. نو زه نه پوهېږم چې هغې به کوم ځای کې دا بیان کړی. هغه ګوره اهم شخصیت دی د اسلامي امارت دی، د هغه خلکو د جملې څخه دی چې هغه بنیانګذار دی اسلامي امارت دی، پستنو کې دی، ستون کې دی. نو ما د هغې خبرې نه دی اورېدلې، زه په هغې باندې کوم کمنټس اوس فی الحال نه لرم، خو زه دومره وایم چې دا خلک خو چې دی اسلامي امارت اوفیشلی څو ځله دا ویلي دي چې دا خلک چې د ریفیجیز په صفت هلته دې خواته راغلل، نو تاسو د ضرب غضب په نوم هلته عملیات پیل کړل، نو دا خلک دې خواته راواوښتله، نو دا خلک د موږ ملمانه دي بالکل، لکه څنګه چې موږ هلته د دوی ملمانه وو، داسې دلته چې دوی دي راواوښتل، دوی زموږ ملمانه دي. او که چېرته دغه ملمه ستا زما د خاورې نه په تا باندې اټیک کوي، دا بیا ځان ته بحث دی، په دې باندې ته صحیح ده، په دې باندې احتجاج کولی شي. بس کو که نه زه چې ستا ریفیوجیز درلېږم، زه په بارډر درلېږم، ته چې زما ریفیوجیز رالېږې ته په پټه رالېږې، سره د ټوپکې رالېږې. زه نه درلېږم. ګورئ ته ما ګورئ ته ریفیجیز په داسې طریقه رالېږي که نه چې په داسې طریقه ریفیجیز چې دي هغه اسرائیلو د غزې ریفیجیز داسې نه دي ایستلي لکه تا چې راولېږل. ستاسو دا طریقه ټیک ده، زه زمونږ دا غلطه ده، ستاسو دا ټیک ده. مونږ خو ریفیجیز درلېږلي نه دي، تاسو یو وارې داسې ایویډنس مونږ ته راکئ که نه، پروف کوي داسې چې تاسو ته مونږ ریفیجیز داسې درلېږلي وي چې هغه په تاسو باندې هلته اټیک وکړي. ستاسو د ټي ټي پي مراکز چې دي، ټي ټي پي ټریننګ سنټرونه چې دي، کمپونه چې دي، هغه په داخل د هیواد کې دي، پاکستان کې دي نه دي. دا تاسو چې هلته د غټو خلکو د مړینې خبرونه اعلانوي، دا تاسو چېرته اعلانوئ؟ هلته خپل هیواد کې اعلانوئ، خپل کنټري کې اعلانوئ که نه؟ نو دا خو هلته دي، تاسو ولې په موږ باندې دا دعوه کوئ چې دا هغې خوا نه راځي؟ راځه لږ ستاسو نه زه یو بله مشوره به ده ووایم. تاسو وایئ چې داعش په پاکستان کې دی، صحیح ده. تاسو وایئ چې د پاکستان هوایي حریم چې کوم دی هغه حالانکې پرون د هغې پاکستان وویل چې داسې د امریکې سره زمونږ هیڅ قسمه څه معاهده لاسلیک شوې نه ده، څه لوظنامه نشته دی، او که د دوی سره ثبوت نو رادي کې نو مونږ به پې بالکل دغه وکړو. ښه نو اوس دې دپاره به څه کوو؟ که ته زما خلاف ساتې دا او زه ستا خلاف ساتم، او دا حقیقتونه دي. قاري صاحب هسې به زه به هم بوسو کې اوبه نه بوځم او ته هم مه بوځه چې یاره زه ټیک ته زه به ومنم چې داعش دلته کې دی او ته ومنه چې ټي ټي پي دغلته کې ده. اوس د دې دپاره خو بس پکار وي که نه، که نه
زه به ستا خلک وجنم او ته به زما خلک وجنې او چلتا ہے تو چلنے دو هغه خبره وي څه چاچا پرېښوده او څه کاکانو وي بلستن غلو وړه نو څه به زه تاسو به دغه کوئ مونږ به دا کوو قوم به هم تباهي غرق پوي ملک به هم ته هېوادونه به هم غرق کېږي نو څه پکار نه دي چې دواړه یو بل سره سره لوزنامه وکړو چې زما په کور کې که تا ته خطرې راشه حسن خانه وې خیراته زه به تا ته وایم که زما په کور کې راشه سعید وروره وې خیراته او ته پسې راشه نو داسې څه پکار نه دي زه حسن دړنه خان دا خبره صاحب حسن خان صاحب تاسو ته خو د لاست کوم هغه چې دي مذاکرات چې شوي دي د هغې لکه جزئیات به تاسو ته معلوم شوي وي که نه چې هغې کې د پاکستان فوجي رژیم چې کوم هغه کسانو هغې څه غوښتنې کولې هغې دا غوښتنه نه کوله چې تا افغانستان نه دی د افغانستان لینډ دا خو ګوره یو په میډیا کې څه ویل دي او د مذاکراتو په ټیبل باندې چې څه غوښتنه کیږي په میډیا باندې دوی دا وایي چې افغانستان لینډ د پاکستان اگینست نه یوز کیږي ولی مذاکراتو په ټیبل باندې دوی وایي چې تاسو د پاکستان د ټي ټي پی هغه چې دي دا مونږ ته دروغ واړی الته او الته کنټرول کوي پاکستان نه دروغ واړی الته کنټرول کوي حتی د کوم د مذاکراتو هغه چې وو هغه ته دا ډیره مسخره ښکاره شو چې تا خپل اتباع څنګه په دې باندې راغواړي څنګه په دې باندې راغواړي کنټرولوي ګوره که سره بحث ایجنډا د بحث داوی خو دغه شو د دې نه خو پاکستان وی دا بالکل وی دروغ دی زموږ کچېرته د بحث ایجنډا داوی چې زما لینډز د ستا خلاف نه یوز کیږي زما لینډ بس ستا خلاف نه یوز کیږي دې باندې اګری کېدلی شي اسلامي امارت پالیسی هم دغه د دې باندې اګری کېدلی شي اسلامي امارت پالیسی هم دا ده چې د افغانستان خاوره به تاسو خلاف نه استعمالیږي ولی په مقابل کې به تاسو هم موږ ته دا ګارنټي راکوي او دا ګارنټیټر به په منځ کې وي چې داعش به ناراضي او بغاوت والا به ناراضي پاکستانی ډرون به ناراضي ګوره دا ډي آی اس پی آر والا چې دی هغه خو هغه ویل هغه دروغ وایي مذاکراتو کې دوی د ترکیه او د قطر دی نمائندگانو په مخ کې دا اکسپټ کړی دا هغې دا منلې ده چې موږ د امریکا سره تړون لرو دا څنګه دروغ وایي موږ تړون لرو د امریکا سره چې زموږ هوایي حریم به د افغانستان اگینسټ یوز کیږي نو صحیح ده کنه دا راځي موږ تاسو به دا خبره وکړو چې زما ځمکه به ستا خلاف نه یوز کیږي ستا ځمکه به زما خلاف نه یوز کیږي موږ خدا وایو چې تاسو د مذاکراتو په ټیبل باندې ان لوجیک هغه مه کوئ غوښتنې مه کوئ غیر منطقي غوښتنې مه کوئ تاسو په مذاکراتو په ټیبل باندې تاسو دا غوښتنه مه کوئ چې ټي ټي پی لاسونه خپې وتړئ موږ ته راکړئ تاسو دا غوښتنه مه کوئ چې ټي ټي پی پاکستان نه تاسو انوایټ کړئ هلته لاسونه خپې وتړئ موږ ته راکړئ یا کنټرول کړئ دا غیر قانوني غیر مسؤلانه غوښتنه ده اسی یو خبره کوم که پرس کم تاسو پاکستان ته وایي چې دا داعش دا وایي 2 3 4 5 شپږ دا داعشان دی او دې ځای کې دي او دا مونږ له راکې او پاکستان د پسینه لاس کې دي چې راځه تر ازا قاری صاحب مسره مشری بکو را چروي نسو او دغه شانته پاکستان ته وی چې دا ټي ټي پی دا قاری صاحب پلانې ناشته مفتی صاحب ناشته بادر صاحب ناشته بیلې ناشته دا مونږ لراکه د قومونو په مفاد کې خبر کوم زما پکې خپل اس مفاد نشته زه ما چې افغان ولس اب پاکستانی ولس د کمه پورې به مونږ دا جګړه کې ګوته ما وجنا زتا وجنم ته ما ته پسوله کې ناسه زتا ته په مورچا کې ناسه نو دا خبره نه نو زه ما داسې کې دي چې تاسو ته او دا زیدي راشه سنوي نسا زه د ته ما چې راشه سید بای حسن خان صاحب دا ډیټیلز چې دا خو د ټیبل د مذاکراتو باندې ویل کیږي زه وایم چې ما مخ یادونه وکړه ما مخکې وویل کنه چې اسلامي امارت دې ته تیار دی چې د افغانستان خوره به د دوی چا خلاف نه یوز کیږي ولی په مقابل کې به د بل چا خوره د افغانستان خلاف نه یوز کیږي موږ موضوع یوازې د داعش او د بغاوت نه ده دلته امریکایي ډرون راځي د پاکستان د لینډ یوز کوي د افغانستان خلاف دا اکسپټیبل نه خبرونه ستاسو د خبرونه چې هر څوک کوم ګوري غیبت دا مطلب اخلي چې افغانستان خورم استعماليږي افغانستان تحریک طالبان پاکستان هم ساتي ځکه چې افغان طالبان دا وایي چې امریکایي ډرون په دې غاړه راځي نو دوی بم دلته کی ګوره زه دا وایم چې دغه ډیټیل چې ما ویل چې دا د مذاکراتو په ټیبل ویل کیږي چې یو واره خو ته مذاکراتو ته سیریسلی راشي کنه مذاکراتو داسې راشي چې د پرابلم سولوشن وغواړي که ته د پرابلم سولوشن وغواړي دا مشکلات د مذاکراتو په ټیبل باندې حل کیږي دا جزئیات حل کیدلی شي خو موږ دا وایو چې تاسو خپل فوجي رژیم ته وایي چې ګوره پلیز تاسو دا مسله حل کړئ تاسو په دې ایریا کې په دې سیمه کې جنگ مه غواړئ په دې ریجن کې تاسو جنگ مه غواړئ جنگ زموږ په ګټه نه دی
ټي ټي پی سره ستونزه حل کېدلی شي، بیلې سره ستونزه حل کېدلی شي، خو تاسو ته معلومه ده چې بیلې نه ستونزه کوم ځای نه جوړه شوه، ټي ټي پی ستونزه کوم ځای نه جوړه شوه. ټي ټي پی تاسو نه څه غواړي؟ ټي ټي پی نه اسلام آباد غواړي، ټي ټي پی نه ستا نظام چپه کول غواړي. ټي ټي پی خو ډېرې سمپل غوښتنې دي ستانه. ټي ټي پی تانه خپل بندیان غواړي، ټي ټي پی تانه خپل سیمونه د فوج د فاټا سیستم بیرته اکټیویشن غواړي. ټي ټي پی کومه غیر قانوني غوښتنه تانه کوي چې ته ټي ټي پی سره خبرې نه کوي؟ قاری صاحب دا راته ووایه دا فاټا د ټي ټي پی دا یا د مسلمان ګوره په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو ډېر په عزت سره نوم واغسته، زمونږ نور ډېر ستر علما دي، تاسو خپله به ډېر پیژنئ زمانه ځکه چې پاتې شوي مې دلته کې او همدغه د علماو محفلونو کې پاتې شوي. دلته کې یو لاره شته دی د مطالبو کولو، خو د دې دپاره ضرور ده چې ته به ټوپک رالې، ته به خودکش کې، ته به حملې کې، راشه دلته کې سیاسي لاره هم شته دی. لکه څنګه اوس په افغانستان کې یو کس درځي قاري صاحب او هغه وایي چې زه پلاني نظام غواړم او هغه هلته کې دماکې کې یا خودکش حملې کې، ته به پرې خفه کېږې نه، ته به ورته وایې یخه راشه اسلامي نظام دی، دلته کې تحریک وچلوه، ما چلولې ته هم وچلوه. نو دا نه ده پکار چې دوی هم دلته کې یو پرامنه مولانا فضل الرحمن صاحب حسن خان صاحب ګورئ تاسو کمپیر مه کوئ. زه وایم چې اسلامي امارت د ټولو مخالفینو لپاره داسې لار داسې دروازه خلاصه کړې ده چې د افغانستان په هیستوري کې داسې نشته، د پاکستان په هیستوري کې به داسې چا نه وي کړي. موږ خپل ټولو مخالفینو لپاره لارې خلاصې کړې دي، هغه د را روان دي. دلته د هغې سر محفوظ ده، مال محفوظ ده، کورنۍ محفوظ ده. ولې تا ټي ټي پي ته څه ورکړي دي؟ ستا د ټي ټي پي د کوم ممبرس چې دي د هغې کورنۍ محفوظه ده، د هغې ښځه محفوظه ده، د هغې ماشومان محفوظ دي. دا خو کمپیریشن که تاسو کوئ بیا به دې خبرو ته ځو موږ، خو موږ وایو چې موږ کمپیر نه کوو. ټي ټي پي چې دا د ټي ټي پي ما غوښتنې وویلې. وخت را سره ختم دی، اخیر یو خبره راته وکړه. تاسو غواړئ چې یاره په دې سیمه کې امني، پاکستان کې امني، افغانستان کې امني او تحریکونه به چلیږي، پرامنه تحریکونه زمونږ نیکیانو که دې طرف ته تاسو ته پته ده دغه نه راواخله، باچا خان بابا شو، حاجي صاحب تورنګزی شو، حاجي صاحب محمد امین شو، پیر روخان شو، اډی مولا شو، ډېر تحریکونه دې خبرې لیدلې دي دې طرف خاص کړه. نو زه دا یم تاسو نه ګڼئ چې یاره لکه راځئ چې په رضا سلا سره یو بل سره کینو، ته ما مو وجنه زه به تا نه وجنم، ته خپل ډیمانډ که خلک تا سره دي که زما سره به دي، داسې نه ده پکار. حسن خان صاحب ګوره اسلامي امارت دا 4 کاله چې حوصله کړې ده، دا هر څه ټیلوریټ کړي دي. دا وجه دا ده چې اسلامي امارت د پاکستان د ملت سره د مسلمانانو سره دشمني نه غواړي. ګوره په تیر 5 years کې پاکستان فوجي رژیم ډېر زیات وایلیشن کړی دی، افغانستان د هغه وایلیشن یې کړی ده، خو موږ بیا هم حوصله کړې ده. موږ وایو چې راولېږئ دا علما. حسن خان صاحب زه یوه خبره وکړم، یو منټ ماته راکړه، زه دا خبره خلاصه کړم. ګورئ مولانا صاحب راولېږئ، مولانا صاحب چې د پاکستان کې ښه نفوذ لري، نور سیاسي احزاب چې دي پولیټیکل پارټیز چې دي هغې مشران راولېږئ کنه. ما داسې ویل چې ګورئ په پاکستان کې یوازې دغه فوجي رژیم نه دی چې د پاکستان ټول هر څه په کنټرول کې دي. مولانا صاحب دی پاکستان کې یو فیمس او منلی اکسپټیبل شخصیت دی، دغسې نور پولیټیکل پارټیز دي، علما دي، مشران دي، قبایلي عمایدین دي. دا خلک ولې د مذاکراتو ته نه رامخکې کېږي؟ ولې پاکستان فوج هغوی ته واک نه ورکوي؟ وردي کې هغوی ته د واک ورکړي کنه. که دا خلک پاکستانیان بولي د پاکستان د وطن دپاره دوی غواړي. قاري صاحب دا لکه ملکي زموږ کورنۍ خبره ده، څوک لاړ شي څوک لا نه شي، لکه څنګه چې تاسو زه ګورئ ستاسو کوېسچن دا و حسن خان صاحب، ستاسو پوښتنه دا وه چې لکه دا مسله څنګه حل کېدلی شي. نه قاري صاحب زه یو خبره کوم، زه وایم چې تاسو یې ولې ساتئ چې موږ دغه هلته درشو خبرې ورسره وکړو. زه یم چې ورته وایي که پاتې شئ مېلمانې هغه هم ستاسو کور دی، دا هم ستاسو کور دی. زه یم داسې څه نه شي کېدلی، لږ یو درخواست دی که نه لکه زما دا کم شیان چې ته دلته وایې، ګورئ دا کم شیان چې ته دلته وایې حسن خان صاحب، دا د مذاکراتو په ټیبل باندې ویل کېږي چې دا ته ولې ساتې، زه یې ولې ساتم، آیا رښتیا زه یې ساتم ته یې ساتې. یو وارې خو ته ما سره سیریسلی ته ما سره مذاکراتو ته کښېنه که نه، ته ما سره مذاکراتو ته داسې کښېنه چې ته رښتیا هم ما سره مذاکرات کول غواړې، ته مذاکراتو کې آن لجیک غوښتنې ما نه لرې. زه وایم چې پاکستان فوجي رژیم ولې مذاکرات کوي؟ ولې دلته ملکي حکومت نشته؟ ولې پولیټیکل پارټیز نشته؟ ولې د ایسای یو جنرال راځي مذاکراتو ته؟
ولې ملکی حکومت نه راځي ولې وزیر خارجه نه راځي لمبه خبره خو ګوره خواجه آصف خو سیاستدان او هغه خو چې کوم دی او ملکی حکومت وزیر هغه خبره وکړلې خبره ختم شو هغه د دفاع وزیر دی ګوره هغه دفاع وزیر دی خبره ختم شو وی بس اوس مخکې په دې خبره کو چې بارډر بس څنګه تاسو روان نشي زمونږ روان کاری در نشي او د زوی مقاری سه بسل کې زمونږ منځ کې څه مسله نشته دی مسله صرف دونه ده چې یو شی تاسو نه منه او تاسو ته پته تاسو د لپاره نقصان دی ځکه یو هوادم نه غواړي یو ملکم نه غواړي چې په هغه کې دی یو شپږ زره یا لس زره یو شل زره داسې خلک چې هغه با وسله مسلح جتوي او هغه د بل ملک خلاف دا به نه پاکستان غواړي نه به افغانستان غواړي دا شان که پاکستان کې داعش هغه د پاکستان د لپاره زهر قاتل دی نو زه هم خبره زمونږ کیږي خو چې لږ مونږ د خپل اناګانو نه رستو شو زه یوازې تاسو نه یادوم پاکستان هم یادوم چې لږ یو قدم رستو شو تاسو وای راځي دغه دی دغه ټي ټي پی والدي جرګه بوله تاسو لاړ شئ مونږ بوله نه زو دغلته دی کینی دلته به داعش والدي پاکستان به بالکل کنټرول کوي چې تاسو طرف سونه ایویډنس راشي وته حسن خان صاحب زه بیا وایم کنه چې ګوره دا خو یو واری دا مسائل خو د مذاکرات په ټیبل باندې مطرح کیږي الته ویل کیږي یو واری خو تاسو پرشتیا ډول مذاکرات ته راوړاندې شي کنه ولې په دې مذاکراتو کې هغه څوک نه انوالو کیږي چې هغه په دې سیمه کې په دې وطن کې امن غواړي د چا سره مذاکرات قاری صاحب افغان طالبانو زموږ سره مذاکرات د افغانستان سره مذاکراتو ته هغه خلک راولي چې هغه په دې سیمه کې امن غواړي افغانستان سره پس افغانستان سره خو څه مسله نشته دی مسله خو د خپل پاکستانیانو ده الله بنده داعش نه داعش ګوره داعش کمپونه هلته دي څلور کاله ستا ډرون راځي دلته اټیکونه کوي دلته راځي او دلته د افغانستان حریم وایلټ کوي خو تا ډو غږ نه دی کړی خو چې اوس ما ټي ټي پی یاد کړنو ته ډرون یاد دی څلور کاله موږ غږ کړی دی ګوره موږ په میډیا کې غږ نه دی کړی ځکه دا زموږ یو احترام وو د پاکستان د ولس لپاره د پاکستان د خلکو لپاره موږ په میډیا کې غږ نه دی کړی ولې په مذاکراتو ټیبل باندې بار دا غوښتنه شوې ده چې ګوله الته ټي ټي داعش ته الته بغاوت والا دي دا اوس په اسلام آباد کې تا بغاوت والا ته دفترونه ورکړي دي موږ سره ایویډنس او پروف را سره دي دا د ډرون د افغانستان خاورې ته راځي ستالند یوز کوي دا ولې کوي دا بغاوت والا تاسو دغه والا یادوي دا تاسو مخالفین سیاسي ډلې چې دغه یادوي نه دا د احمد مسعود څو کسان دي بیچارهګان هغه نور بل ځای هم لري نور ځایونه پسې بندېږي ورو پورو بس دا یو اسلام آباد کې یو ځای ورپاتې یو دفتر مفتر ته ورکړی ده بیچارهګان دا څنګه د ما په خیال کنه وکاري صاحب یو خبره کوم اخیره کې ډېر مننه ډېر ټایم وراله راکه غب شپ مولګو بیا هم په دې خبرو ځکه دا خبره به چې ما ته وکونو چاته پته ولګي چې دلته سم مسله د ستاسو ګیله د زما سي ګیله د نو ال خبره مخکزي خو حسن خان صاحب ګوري زه لاست کې یو میسج در کوم تاسو ته زما لاست کې خبره دا ده چې ګوره پاکستان قوم چې دی ملت چې دی هغه زموږ ورور ملت دی ورور قوم دی په الله قسم درته خورم چې موږ د پاکستان د ملت او د قوم سره دښمني نه غواړو بدی نه غواړو موږ دا وایو حسن خان صاحب موږ دا وایو چې ګوره په پاکستان کې چې د افغان اگینست کومه پروپاګاندا کیږي د فوج لوري د ایسایل لوري کومه پروپاګاندا اوس روانه ده دا د دواړو ملتونو قومونو په ګټه نه ده دغه جنرالان او کرنلان چې دا سبا زی پاته دا سبا زیل تخپل جزیرو ته یو دغه دوه ملتونه قومونه په جنگ سره واړل زم په خپل خوره کې اوسېږم تم اوسېږي تم په اروپا کې جزیره نه لري په بل ځای کې جزیره زم نه لرم خو دغه کرنلان جنرالان چې دا په امدي جنگ باندې ګټه کوي یو خبره ده یو خو که تاسو پاکستانی اډینس ته خبرې کوي چې لکه یو سیاسي سټیټمنټ ورکوي هغه په خپل ځای باندې چې دلته کې کرپشن دی دلته کې بد دی دلته دا کېږي اخو د ملک دننه کې دي چې تاسو پتی لنه را دغه حکومت یو مو تاسو دلته کې په د ملکی حالاتو کې دننه ما په خیال مونږ له داسې کمنټس نه دي پکار چې هغه سره ماحول نور دغه کېږي پاکستان دی افغانستان دی پاکستان کې دننه وزه خبرو کوم د خزو سره تاسو دا کوي د مخالفینو سره تبه راته وي چې حسن خان استا په دې کې څه کار دی دا خو زمونږ ملکی خبرې دي زما خور دا زما لور دا نو کزې سکول ته لګم او کنه لګم نو دغه شان د ملک دننه کرپشن ز کرپټ ما نه ما ز خیمه ز خرابم جدا خبر خو یو خبره کومه اخره کې به ختمه پدې کو کاری سي چې امکان نشته خان صاحب هغه کرپشن چې هغه بلانګ موږ ته دا موږ بلانګ د هغه باندې موږ خبره کوو د پاکستان ان نه چې کوم کرپشن د پاغي خبر نه کوو دا کرپشن چې دا دواړه هیوادونو په جنگ باندې اړه کاری صاحب خلاصو خبرو لکه الزامات ډیر دي تاسو سره دیش کې پتی لډکه د ما سره ډکه دا په هغه باندې نو خو زه په اخره کې دا وایم چې په عقل ګرانه د زما د جهنم مینا
پاکستان افغانستان خطه کې که زما استاد خبر نه زه یو نتیجه واخلم هغه دا ده چې را روان وخت کې امن ممکن نه دی. مشکل زه خبره نه کوم، زه د ممکن خبره کوم. ستاسو د خبرو نه ماته دا اندازه لګي او کیدای شي تاسو ته زما د خبرو نه دا اندازه لګېدلي. زه وایم مشکل نه دی حسن خان صاحب، زه مشکل نه بولم. په دې خطه کې امن ممکن دی، پاسبل دی، خو که مذاکراتو ته سیریس قاری صاحب چې مونږه ښه شو نه تاسو مخه کیږئ او تاسو په دې ښه شئ چې تاسو ډرون مراولئ، تاسو داعش مساتئ، تاسو بغاوت مساتئ، تاسو د افغانستان خودمختاري ته احترام ولرئ، د افغانستان حریم نقض کوئ. دا ګورئ څو سمپل ساده غوښتنې دي زمونږ، مونږ خو تاسو نورې غوښتنې نه لرو. زه مطالبو کې نه پرېوځو، تاسو به خودکشه رالېږئ، مونږ به ډرون نه درلېږو. نه درلېږم، نه به زه درلېږم، نه به ته رالېږي. باندې مونږه سلا شو کنه، نو دا ډرون هم پاتې بندوي شو، دا هر څه بندي دي شو. که قاری صاحب یقین وکړه که دغه خودکش نه راځي کنه دا مسله حل کیږي. بیا راځه ته اسلام آباد کې کېنه، زه به کابل کې ناسم چاته مزار ته بزو، لغمان ته بزو، پغمان ته بزو. خبره خو زه درته وایم چې دا خودکش، دا تاسو چې خودکش ورته وایي خودکش نه درتلل، خو ولې ستاسو ډرون دلته ګرځېدی، ستاسو ډرون دغه ستاسو خاوره استعمالوله. نه ور هیڅکله نه حسن خان صاحب، موږ تاسو دوه ورونه هیوادونه یو، موږ تاسو باید دښمني ونه کوو، موږ تاسو خپل منځ کې دښمني نشته، موږ تاسو پرابلم نشته، مشکل نشته. پاکستان کې د افغانستان خلاف کومه پروپاګاندا کیږي هغه باید مخه ونیول شي، هغه باید بند شي. افغانستان کې ستاسو خلاف د پاکستان خلاف پروپاګاندا نه کیږي او که کیږي هم موږ مخه نیسو. دلته کې ته بالکل د ایمان په ځای ګوته کېدې کنه، نو چې کله د افغانستان خبره راشي ته خو ګوره ستا دپاره خو دواړه ملکونه یو شان دي. ځکه زما دپاره څنګه چې ما ووایي زه غواړم چې یاره کرغې ته لاړې، پغمان ته لاړې، لغمان ته لاړې، بهر لاړلې چې پاکستان ستا ده. نو ته ولې وایې چې بس پاکستان خراب دی او زه خو سپین باز یم، زه خو چې کوم دی مقربه فرشته یم. قاري صاحب دا باندې حسن خان صاحب پاکستان نه دی خراب، پاکستان کې یو خاصه حلقه ده، پاکستان فوج خراب دی. خو زه ته دا وایم چې لکه فوج کې یو خاصه حلقه ده چې هغه دا مسایل نه غواړي چې د مسایل د ورونو هیوادونو منځ کې دا مسایل حل شي. قاري صاحب ما کې خو دومره حوصله شته دی چې زه دا منم چې یو ته وایې دا څیزونه خراب دي، زه یې منم د سره. خو زه دا وایم چې تاسو به دا کله د افغانستان د 40 کاله جګړه دا اوس د حالات لکه دا ټول د پاکستان د وجې نه دي. زه لږ راځئ چې یو بل سره ومنو، په تاسو کې مسلې شته، تاسو لکه داسې مقربې فرشتې نه یې لکه څنګه چې تاسو وایئ، موږ هم نه یو. هله به دا مسله حل کېږي. قاري صاحب ګورې داسې نه حل کېږي چې ته وایې چې نه اسانه ته خراب یې او زه سم یم. نه زه هېڅکله دا نه وایم چې تاسو خراب یې موږ ښه یو، نه زه داسې نه وایم. زه وایم چې حسن خان صاحب ګورې زما ستا اوس دا نیم ساعت بحث وشو، ډېر په محبت په مینه محبت دا بحث وشو. دغسې راځئ چې دا ډایلاګونه خپل منځ کې زیات کړو. راځئ تاسو راشئ، موږ به درشو چې دا منځ کې دا د دښمنۍ کومه فضا جوړه شوې ده دا د منځه یوسو، دا ختم کړو. باید موږ د پاکستان د ولس د قوم سره مشکل نه غواړو، دښمني نه غواړو ورسره، نه دښمني ورسره شته. ولې زموږ یو ساده سیمپل غوښتنې دي، هغه د فوجي رژیم دی هغه ومني. او تاسو به منې که نه زمونږ غوښتنې به منې که نه په ایمان سره به وایو. زه خو به د فوجي رژیم ته ووایم چې بالکل ستاسو مشروع غوښتنې به موږ منو. نه چې تاسو مشروع غوښتنې به موږ منو، زموږ مشروع غوښتنې به تاسو منئ. لکه ستاسو دا چې ډرون به نه راځي، داعش به نه راځي، او زمونږ دا چې ډرون به نه راځي، داعش به نه راځي، بغاوتیانو ته به هلته دفترونه نه ورکوي، ته به هلته د افغانستان مخالفو څیرو ته کنفرانسونه نه جوړوي، او ته به د افغانستان د حریم نقض نه کوي، حریم به نه نقضوي، دلته به تیاری نه راړوي، دلته دودونه نه کوي، او زه به هم ما له خاورې نه به تا ته ضرر نه رسېږي. بس لنډ قاري صاحب یو منټ، تا چې څنګه ښایسته ووې دغه شانتې زه ته به پاکستان کې جنګ دهشتګردي روان ده، دې ته به جهاد نه وی، په دهشتګردۍ کې چې څوک مړ شي هغه ته به شهید نه وی، دغه ځای نه به ټي ټي پي نه رالېږي، هغوی له به ځایونه نه ورکوې، دا ستا عام دا غیر قانوني غوښتنه ده. زه ستا نه دا نه غواړم چې د داعش جهاد ته فساد ووایي، هغه زما خپل کار دی. زه دومره بې کیفیته نه یم، زه دومره بېوسه نه یم چې زه دا شیان نشم کنټرولولی. زه تا ته وایم چې تصدیق مه ورکوه. زه خو ځکه پورې اعتماد یم، ما ته پته ده چې زه دا کار نه کوم، زه به ورته زه هغه ته نه مجاهد ویم. ګورئ
زه ستانه دا غوښتنه نه کوم، زه ستانه حسن خان صاحب دا غوښتنه نه کوم چې بغاوت جبهې کار ته بغاوت وایا. هغه خو زه زمام دا دشمن دی. غوښتنه نه کوم چې داعش کار ته د فساد وایا. داعش ستام دشمن دی، ته هم مانه دا غوښتنه نه کوي. ګوره داعش ستام دشمن دی، داعش زمام دشمن دی. نه هیڅ کله ستاسو د پاکستان د فوج دشمن نه دی. تاسو ماته داعش په ټول ژوند کې وښایئ، تاسو ماته وښایئ چې داعش په پاکستان کې په فوج باندې کوم ځای کې حمله کړې ده؟ څومره حملې چې کړې دي په مساجدو، مدارسو، په علماو یې کړې دي، په عامو خلکو یې کړې دي. کاري صاحب تاسو کوم ځای کې فوج باندې حمله کړې ده؟ دا تاسو چې کوم غړي را لګي دوی پچا کوي، دوی خو ماغه ورځ دا په باجوړ کې څوک وشته، دا په تیرا کې لګېدل. خیر په دې بحث کې نه ځو، خو کاري صاحب یو خبره ده اخره کې په دې باندې ختم کو. تاسو ډیره مننه، ډیر خوشاله شوم غپ مو د سره لګو. بیا هم دا تاسو خبره چې دا خبرې کیږي نو ته زما د ذهن نه خبرې کې زبستا سبا تمنې سبا زمنم، ځکه چې دا خبره زما استاد جذباتو د اناګانو نه ده، دا د ولسونو خبره ده. اخره کې به دوا وکړو هغه قاری صاحب چې بس الله تعالی دې برنا کا خیر کی، زمونږه مقله شي او د افغان روح. حسن خان صاحب ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. تبا اسمو خوشاله اوسه. الله مو روغ لري. الله